قدرمنو عنایت الله ضیا صاحب چې دی دا ماته کتاب را لیږلی دی، زما افسانې نوم دی. په دې کې د ده افسانې راغلي دي. خوند یې په دا پکړی دی چې دا د افسانو داسې کلیات شکل لري، یعنی په دې کې د ده درې مجموعې چې دي د افسانو دا درې سره ځای سوي دي. نو ګډ افسانې چې دي دا په یوه ځای راغلي دي. لیکوال دی د پښتو افسانه نګار دی، د خپلې سیمې د خپل ماحول د دې عکاسي کوي. عنایت الله ضیا صاحب چې دی هغه په ستایلو باندې ارزي چې د پښتنو د چاپېریال داسې خوندوره عکاسي کوي. په ځینو تورو کې داسې د پښتنو بې باکانه انداز په خپلو تورو کې دغه رنګه بیانوي. د افسانې په فن باندې چې دی څومره لاسبری دی، پر دې باندې ګه سره غږیږو نه. خو بهرحال د ده افسانه چې ده هغه د پښتو شاهکار افسانې دي، ښې افسانې دي. لیکوال دی، مقصد مو دا دی دا زما افسانې کتاب چې دی دا عنایت الله ضیا صاحب سره جمع کړی دی. د افسانو درې مجموعې د ده د وخت چاپ سوي، دا درې سره د پکې ځای کړي دي. زموږ دغه لیکوال چې دی د افسانوي مجموعو کلیات چې دی مرتب کوي، یعنی درې مجموعې په دې کې ډېرې افسانې راغلي دي. په لومړي کتاب کې 28 افسانې راغلي دي. دغه رنګه په دویمه مجموعه کې 23 افسانې راغلي دي، او په دریمه مجموعه کې چې دي 1 کم شپېته. نو دا کوچنۍ کوچنۍ افسانې دي، هغه شارټ سټوریز ورته وایي، دا ده وړاندې کړي دي. مقصد مه دا دی چې د پښتو ادب لیکوال دی، تاسې یې وګورئ آیا د ده په فن کې نیمګړتیاوې شته. نو که په صحیح معنا باندې تله کښېږدو نو بیا په دنیا کې یوه داسې فنپاره نشته چې هغه به فني نیمګړتیاوې نه لري. په هغه کې د بهترۍ د ښېګړې ګنجایش هر وخت موجود وي. نو زه بیا له تاسو سره یو افسانه شریکه کړم. د ده انداز چې دی هغه په خپله سړي ته اندازه ورکوي، او د تیم په اړه د مین مقصد په اړه باندې به بیا په وروسته سره وغږېږو. د مور مرګ د ده یو افسانه ده، او دا داسې نوینه کیسه ده چې زما خپله مور اوس یو 2 میاشتې مخکې وفات شوې وه. نو د مور مرګ یقینا هم انسان دردوي، هغه کور، هغه خوند، هغه ګرد له میانه یوسي، سړی داسې شینزړی وي. نو زه نن دغه افسانه تاسو ته وایم، تاسو په خپله په دې کې تیم ولټوئ، په دې کې خاص ځای ولټواستئ چې دی څه وایي. د روبینې خاوند چې په اکسیډنټ کې مړ سو، نو چا ویل روبینه به ژوندۍ پاتې سي، د کال ناوې او بیا د غېږ ماشومې لور ته یې چا کتلی سول، د ځواني مرګ یې دنیا پرې وجړکېده. ډېرې ورځې یې په ښځو کورونو کې د عادل د ځواني مرګۍ او د روبینې د حال کیسې کولې. نو د سختو زړونو د خاوندانو سترګې به هم راډکې سوې. ورو ورو د خوشحالو، غمونو، روزګار، امیدونو او خواهشونو نوو کیسو د خلکو نه د عادل او د روبینې کیسه هېره کړه چې 40 یې کېده. نو روبینې هم د خپل خاوند دپاره اخري اوښکې توی کې بیا هم خفه وه. خو دا خفګان یې د عادل دپاره نه، د خپل ځان او د حنا دپاره و. ټوله ورځ به غلې ناسته وه، همدا سوچ به یې کولو چې دا ژوند به څنګه تیریږي، زه به څه کوم. د شپې به هم تر ناوخته ویښه وه، او په غټو غټو سترګو به یې اسمان کې په لکونو کروړونو غټو وړو ستورو ته کتل، لکه چې دې دومره لوی کائنات کې د خپل زړه پټ ارمان له ملګری ګوري. دې به دا سوچونه کول چې حنا به لنډه اوږده سوه، او چیغې به یې کړې. د حنا ژړا به د دې خیالونه ته نسته وشلوله، او د خپل ژوند غوټې غوټې تارونه به یې ورکړل. بیا به روبینې هغه سپړدل، حنا به څه کوي، او د دې په سینه کې به د یو ځواني کونډې د ارمانونو ځای یو دردېدلی مور ونیو. بیا به یې د حنا په باره کې سوچونه شروع کړل. ښه سوچ به یې وکړو، خو چې څه به ترې جوړ نه سول، اخر به تنګه سوه. خو دا چې دا غم خو دې راته نه وای پرېښی، شپه به هم د نیمې اورېدلې وه، اخر خوب به ورغلو وده به سوه. سر بیا دغه فکرونه خواښ یې ډېره ښه ښځه وه. د روبینې غمجنې سترګې ترې د خپل یو ځواني مرګ زوی غم خو هېر کړی و. هغې د روبینې د زړه دپاره په خپل زړه تیږه ایښې وه، او په قسمه قسم طریقو به یې د دې زړه د خوشحالولو بهانې کتلې. خو د روبینې ژړا د ماشوم ژړا نه وه چې په جنجړې کلا رسي. هغه به هم ستړې سوه، کوټې ته به لاړه او ښه به یې وځړ. د روبینې دا حالت خو هغې نه سو لیدی. زړه ته به یې راغلل چې څو ورځو له مور کره ولیږي، پام به یې غلط سي. خو بیا زر خیال ورغو
چې زه به څه کوم په دې دومره لوی کور کې به زه یوازې څه کوم، دلته خو به زما ساه ووځي. د ژړا ملګری خو مې ده، بیا به زه یوازې ژاړم، د زوی مینه خو به پرې ماتېږي. د هغه یوه نښه خو ده، که دا هم لاړه نو دا کور خو په رښتیا وران سي. دا خو زما د زوی کور دی، دا خو هم د دې کور دی، که دا هم خدای مه کړه او د دې خیال سره به د هغې بدن لرزه راغله. نه نه نه، دا به هم دلې وي، هر څه چې وي یو ځای به یې تېروو. دا به چېرته هم نه ځي، زموږ غم یو دی، په شریکه به یې تېروو. د عادل د غم په بهانه به دواړو خپل خپل غم ژړلو. زه به څه کوم. ناوسي د پښتنو د کور بد حال، یو ځواني مرګ چې په کور کې پیدا سي. سوکه اوس تیم راپورته کېږي. اخر یوه ورځ روبینې په خپله وویل چې زه به څو ورځو له مور کره لاړه سم. دا تس دیوالونه مې خوري، خواښې هم په زړه کاڼی کېښودو او اجازت یې ورکړو. چې هغې اجازت نه ورکولو نو هم روبینه د ایسارېدو نه وه. څو ورځې چې څو میاشتې تېرې شوې، خو روبینه بیا د خاوند کور ته رانغله. څه موده خو ورپسې ډېره لاړه راغله، خو روبینې به یې په دې خوله ماته که چې هینا نیاڼ سره خوشحاله ده، او بیا د هغې هم تمه قطع شوه. د هینا خوشحالي څه وه، هغه خو ماشومه وه، هر هغه چا سره خوشحاله وه، چا به چې په غېږ کې ګرځوله، کومه غېږ چې به د مور د مینې ګرمي وه، په چا چې به د هغې ژړا بده نه لګېده، چا چې به د سپېرې پیغورونو نه ورکول. هینا خوشحاله وه، خو د روبینې په سینه کې د یو مور او ښځې د جذباتو او خواهشونو جنګ لا هغسې ګرم و. که د دنیا شرم په منځ کې نه وای، نو د ښځې جذباتو به د مور د مینې مرۍ وختي بنده کړې وه. خو اوس د روبینې د زړه نه د خلکو بیا هم ختمه سوه. د هغې په سینه کې ځوانې ښځې ورو ورو په مور بری بیا موندو. اوس به روبینه هسې کله کوڅه کې او کله په دیوال ودرېده، کله کوڅه، کله دیوال، کله کوټه. او اخر یې هغه څه وموندل د څه دپاره چې پریشانه وه. نن د روبینې سینه کې د ډېرې مودې رنځېدلې دردېدلې مور ساه ورکه، دا هم مړه سوه. کمال په یو لحاظ هم د روبینې قابل نه و، نه د عادل ثاني کېدی سو، خو جذبات ړانده وي. چې ښځو تنبلونه وهل، نو هینا هم ورسره لاسونه پړکول. نن هم د تنبل اواز، د لاسونو پړکار او د خندا بړکا کې د هغې د وړو لاسونو بې سوره پړکار چا هم نه اورېدو. افسانه ختم سوه. قدرمنو، ډېرې لنډې افسانې لیکلي دي عنایت الله ضیا صاحب. په دې افسانه کې تاسو ولیدو چې د یو پښتني جذبات، د هغې ژوند، د هغه حالات بیان سوي وو. په فني لحاظ به دا ووایم چې څه نه څه نور بهتري او ښېګړه کې پیدا کېدلی شي، خو دا افسانه دومره زړه ده. ما ځخې تاریخ هیر سو، دا د په 20 مارچ 1986 کې لیکلې ده، نو 30 کاله مخکې افسانه ده. نو دغه افسانوي مجموعه چې ده د عنایت الله ضیا صاحب په ستایلو ارزي. د پښتنو په ماحول کې چې یو څوک مړ سي، نو اکثره بیا زنانې او سړي هغه کور مژور ته، هغه ښځې ته بد وایي. نو په دې افسانه کې دا بد نه و، بلکې مور بې دا ویل چې زما د زوی یو نشاني ده دا ښځه. نو دا یو ښه اړخ هم شته په پښتنو کې چې زموږ دې لیکوال راپورته کړی دی. نو تاسو د دغه لیکوال و دغه افسانوي مجموعې ته رابولم، دا ولولئ، دا ووایاستئ، ځکه چې دا په لوستلو ارزي. د پښتنو یو لیکوال دی، د پښتو خدمت کوي، نو دغه اسره به وي چې پښتو یو ځای ته ورسیږي. نو دا ځکه در سره شریکومه، دا په ستایلو ارزي چې ټول یې ووایي.